روزو کې نفلی روزو کې صوم الوصال روزي مکروه دي. صوم وصال دي ته ویل کېږي چې یو سړی بغیر د روزه ماتې او د پښمنۍ نه په مخه روزې نسی، نفلي روزې نسی او وږي تږي ګېډه نسی او روزه ماتې او پښمنۍ او دا پکې نه کوي، خوراکونه نه کوي، خو بس روزې دي او دې روزې دي او دې ته شریعت مطهره صحیح نه وایي. دا نبی علیہ السلام منع کړ دي او دا ترتیب چې دا مکروه دی. پیغمبر علیہ السلام یې په دې کې کمزوري راځي بنی آدم کو جسم او مسلمان لا تکړه او چوس کېدل پکار چې کله هم د غزا ضرورت راشي، جهاد ضرورت راشي، نو دا غازی بیا تکړه او جهاد ته برابر. نو صوم الوصال چې په مخه په نهر روزي نسی، افطارې پښمنې دانه کوي او بس روزه دا او دې نو دا مکروه. دغه شانته مونږه د سنت روزو په باس کې واورې چې د محرم د میاشتې دو روزي نیول چې دي نو هغه په اسلام کې سنت نه هم لسم یا لسم یا ولسم. نو کده محرم میاشت څوک یو روزه نسی نو دا مکروه، یو روزه د محرم د میاشت نیول دا مکروه. او دارنګه هفته ورځې یوازې روزه د هفته د ورځې نیول دا هم مکروه. یو ورځ ور سره مخکې رستو هغه میلوي دا خو په دغه ورځو باندې روزه نیول او په دې ترتیب روزه نیول دا مکروه، دا مکروه روزو بحث.